اوکې ګلابه نن مونږه انډرسټینډ کوو سټیټ ورب. نننی لیکچر ډیر زیات امپورټنټ دی. ځان پې بالکل د بیسکس نه پوهه کې چې بیا تاسو ته هغه کنفیوژن مخې ته نه راځي. ټیک شو؟ اول خو په دې خپل ذهن کې دا خبره کېدی چې سټیټ ورب چې دی هغه وایي څه ته. سټیټ مونږ وایو حالت ته، هغه ورب چې هغه د یو سبجیکټ د یو ناون یا د یو پروناون حالت ظاهري د حالت د ظاهرولو دپاره په سنټنس کې استعمالیږي، نو دغې ته به بیا مونږ څه وایو سټیټ ورب. ټیک شو؟ هغه ورب چې هغه حالت ظاهري سټیټ ظاهري نو هغې ته مونږ وایو سټیټ ورب. زمونږ سره د یو انسان یا د یو څیز د هغو په دریو طریقو سره مونږ حالت ظاهرو. حالت یا په پریزنټ کې لکه اوس په پریزنټ کې زما یو حالت دی، دغه شانتې په پاسټ کې زما بل یو حالت وو او په روان وخت کې به زما بل یو حالت وي. ټیک شو؟ نو حالت چې دی هغه مونږ په دریو طریقو سره ایکسپلین کوو. مونږ یې وایو یو د پریزنټ حالت دی، د موجوده ټایم حالت، د موجوده ټایم سټیټ. بل چې دی هغه دی د تیر شوي وخت حالت یا د تیر شوي وخت سټیټ، او بل چې دی نو هغه دی د روان وخت حالت یا د روان وخت سټیټ. ما ته تاسو په دې ټایم کې وګورئ زه خوشحاله یم او زه صحتمند یم، نو د پریزنټ د موجوده ټایم زما چې کوم حالت دی هغه څه دی، زه خوشحاله او صحتمند یم. دغه شانتې پرون چې دی هغه زه بیمار وم، نو د پرونۍ ورځې زما بیماري حالت و. ټیک شو؟ او پر روان وخت کې به زه خوشحاله یم، زه به صحتمند یم یا به زه بیمار یم. نو زمونږ حالت چې دی هغه په دریو ټایمونو کې، په پریزنټ ټایم کې، په پاسټ کې یعنی په تیر شوي وخت کې، او په روان وخت کې یعنی په فیوچر کې. پوه شئ په دې خبره باندې. اوس چې کله مونږ د پریزنټ حالت ظاهرو، مطلب په موجوده ټایم کې یا په پریزنټ کې چې زمونږ کوم حالت دی، نو د هغې حالت د ظاهرولو دپاره، د هغې سټیټ د ظاهرولو دپاره مونږ درې سټیټ وربز استعمالو. یو دی از، بل دی ایم او بل دی آر. او تاسو آلریډي دا ویلی دي چې از د څه سره استعمالیږي؟ د هی شي اټ او د سینګولر ناون سره از استعمالیږي، د آی سره ایم استعمالیږي، او د وی یو دی او د پلورل ناون سره آر راځي. تاسو آلریډي په دې باندې پوه یې. اوس چې کله زه په موجوده ټایم کې یو حالت بیانوم، نو د هغې دپاره به د سینټنس سټرکچر څنګه وي؟ نو ګورئ، اول به تاسو څه ولګوئ؟ سبجیکټ، بیا به پسې ولګوئ سټیټ ورب یعنی د از ایم آر نه یو، بیا به تاسو ولګوئ هغه حالت، هغه سټیټ. ټیک شو؟ لکه چې زه وایم چې زه خوشحاله یم، نو زه سبجیکټ سو آی او سټیټ ورب زما هغه حالت چې ظاهري هغه سټیټ ورب ایم او ورسره زما هغه سټیټ. نو سو آی ایم هیپی، زه خوشحاله یم. ته خوشحاله یې، نو ته یو سره سره راځي آر، نو یو آر هیپی. دغه شانتې هغه خوشحاله دی، نو هی از هیپی. اوس زه په دې ټایم کې سیم خفه یم، نو آی ایم سیډ. ته خفه یې، یو آر سیډ، هغه خفه دی، هی از سیډ. زه استاد یم، په دې ټایم کې زما حالت څه دی؟ زه استادي زما حالت دی که نه؟ نو سو آی ایم ا ټیچر. تاسو سټوډنټس یې، نو یو آر سټوډنټس. هغه دکاندار دی، نو هی از شاپ کیپر. هغه ډرایور دی، نو هی از ا ډرایور. هغه ډاکټر ده، شي از ا لیډي ډاکټر. پوه شئ ګلابه په دې باندې؟ د موجوده ټایم د حالت د ظاهرولو دپاره مونږه از ایم آر سټیټ وربز استعمالو. پوه شئ په دې باندې؟ ویری ګډ، دیټس ګریټ. ها، اوس بله خبره زمونږ دا ده چې کله په موجوده ټایم کې یو حالت زمونږ نه وي، نو د هغې دپاره بیا مونږ څه چلو کوو؟ نیګیټیو سینټنسز استعمالو، او مونږه د هغې دپاره د سټیټ ورب سره ناټ ولګو. نو څه وکړو؟ از ناټ، ایم ناټ او آر ناټ دا ولګو، نو بس زمونږ حالت چې کوم نی هغه ظاهر شي. لکه په دې دوران کې زه فور ایگزامپل سیمه خوشحاله نه یم، چې زه وایم چې زه نه یم خوشحاله، نو بیا به زه څنګه د هغې دپاره به زه نیګیټیو سینټنسز چې دي هغه استعمالوم. د هغې سټرکچر به څنګه؟ اول به زه ولګوم سبجیکټ،
بیا به هغه سټیټ ورب یعنی از ام آر بیا به پسې ولګوم ناٹ بیا هغه سټیټ یعنی حالت چې زه یم چې زه نه یم خوشحاله نو سو I am not happy چې زه یم چې ته نه یې خوشحاله نو you are not happy چې هغه نه دی خوشحاله نو he is not happy زه ډاکټر نه یم نو I am not a doctor ته ډاکټر نه یې you are not a doctor هغه ډاکټر نه دی he is not a doctor زه ډرایور نه یم I am not a driver ته ډرایور نه you are not a driver هغه ډرایور نه دی he is not a driver زه خفه نه یم I am not sad ته خفه نه یې you are not sad هغه خفه نه دی he is not sad دا شانتي هغه بیمار نه دی he is not ill هغه بیمار نه ده she is not ill هغوی بیماران نه دي they are not ill پوه شوې ګله په دې باندې very good that's great اوس څه چلو کې اوس راشئ چې کله تاسو د چانه د حالت تپوس کوئ د سټیټ تپوس کوئ نو د هغې دپاره به تاسو بیا انټراګیټیو سینټنسز استعمالوئ او چې کله مونږ سټیټ ورب استعمالو نو د هغې انټراګیټیو سینټنسز به څنګه وي نو په هغې کې اسانه طریقه ده تاسو به څه چلو کې تاسو به اول هغه سټیټ ورب ولګوئ یعنی از ام آر به اول ولګوئ بیا به تاسو څه چلو کې بیا به سبجیکټ ولګوئ بیا به پسې هغه حالت ولګوئ او په لاس کې به ساین آف انټروګیشن ولګوئ ټیک ده چې زه ستاسو نه تپوس کوم چې آیا هغه خوشحاله دی نو زه به څه یم is he happy آیا زه خوشحاله یم am I happy آیا ته خوشحاله یې are you happy آیا ته استاد یې are you a teacher لکه ته سټوډنټ یې are you a student لکه هغه ډاکټره ده is she a doctor خیال خو دی د حالت د تپوس کولو دپاره مونږ بیا د سټیټ ورب انټراګیټیو سینټنسز چې دي هغه استعمالو اوس چې کله ستاسو نه چا کوېسچن وکړو چې مثال په طور باندې are you happy یا are you sad are you ill are you healthy نو د دې جواب به یا په yes کې او یا به په no کې نو ګوره ستاسو نه کوېسچن وشو چې are you happy او ته جواب ورکې چې او زه خوشحاله یم نو سو yes I am happy او چې نه یم خوشحاله no I am not happy که اسانه طریقه ده یار زه وایم چې are you ill نو yes I am ill no I am not ill are you a student yes I am a student no I am not a student are you busy yes I am busy no I am not busy آسان دی لکه very good ښه اوس تاسو په مایند کې به دا کوېسچن راځي چې سر مونږ خو په ټینسونو کې دا ویلي وو چې دا از ام آر چې دی نو دا هیلپینګ وربز دی او دلته کې اوس تاسو وایئ چې دا خو سټیټ ورب دی نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې آیا دا از ام آر چې دی دا سټیټ ورب دی یعنی مین ورب دی او که نه دا هیلپینګ ورب دی چاته پته شته لګي دې باره کې از ام آر چې دی دا سټیټ ورب دی او که نه دا هیلپینګ ورب دی ګورئ صاحبانو په خپل ذهن کې دا خبره کېدی چېرته چې یو ورډ چې دی هغې له تاسو نیم ورکوئ د پارټس آف سپیچ نه نو تاسو به د هغه پوزیشن ته ګورئ لوکیشن ته به یې ګورئ چې په کوم ځای کې دی موجود دی ټیک ده ځان نه به بګتې نه ولئ تاسو به ګورئ چې کوچري دا از ام آر دا د یو بل ورب سره راغلی وو نو دی به بیا څه یي دی به هیلپینګ ورب استعمالیږي او هغه بل یو به مین ورب یي او که چېرې د دې از ام آر سره ورب نه و راغلی نو دی به بیا په خپله باندې مین ورب یي او هغې ته به بیا مونږ وایو سټیټ ورب تاسو په دې څه نه پوهېږئ تاسو لږ دې طرف ته متوجه شئ ګورئ ما ووی که نه چې ورب is the mother of a sentence ګورئ ورب چې دی که نه دا د یو سینټنس مدر ده مور یې ده د ورب نه بغیر سینټنس نشي جوړېدی پوه شئ په دې خبره باندې یعنې په سینټنس کې به ورب لازمي نو چې اوس ورب لازمي دی نو مونږ دلته کې فار ایگزامپل یو سینټنس ولیکو چې هی از هیپي تاسو وګورئ دې طرف ته
هی چې دی هغه پروناون دی او هپی چې دی نو هغه څه شی دی ایجکټیو دی. نو اوس دا زموږ سره څه شو خو دته زمونږه هیلپینګ ورب وایو نو هغه مین ورب دی نه څه شو. نو په دې ځای کې په سنټنس کې بل ورب نشته نو دا اس چې دی زمونږ سره په خپله باندې مین ورب شو او دې مین ورب ته بیا مونږ څه وایو سټیټ ورب ورته وایو. اوس په دې باندې پوه شوې ګلابه. خو کو چېرې زه دا سنټنس ولیکمه چې هی is driving a car. په دې ځای کې تاسو وګورئ he is راغلی دی او په is پسې یو بل ورب راغلی دی او د هغې ورب ing فارم استعمال شوی دی he is driving a car. نو په دې ځای کې دا ډرایوینګ چې دی دا زموږ سره مین ورب دی او دا is چې دی د سره هیلپینګ ورب استعمال شوی دی از ا هیلپ ولور کی نو دا زموږ سره هیلپینګ ورب شو او دا یو څه شی دی مین ورب شو. تاسو به سنټنس ته ګورئ کو چیرې په سنټنس کې دا از ام آر راغلی وو او په دوی پسې بل یو ورب استعمال شوی وو نو دا از ام آر به په خپله باندې سی دا به هیلپینګ ورب وي او هغه بل یو ورب چې دی هغه به مین ورب وي. خو کو چیرې په سنټنس کې دا از ام آر راغلی وو او په دوی پسې بل ورب نه و استعمال شوی نو دا از ام آر به په خپله باندې مین ورب وي دې ته به بیا موږ سټیټ ورب وایو. اوس پې پوه شوې ګلابه. دا به د نور د پاست او د فیوچر د دې وربز سره به هم دغه طریقه کار یې ټیک ده. اوس ګلابه راشئ چې په پاست کې مونږه د سټیټ یا د حالت د ظاهرولو دپاره کوم سټیټ وربز چې دي هغه استعمالو. ټیک شو.